سلام علیکم دوستانو محترم، خاستې صحت مخه ده، خیریت دی. خدای دې وکړي چې تر دې دمه روغ جوړ اوسئ، د صحت په جامو کې اوسئ. راته نن غواړم تاسو ته د دې ګلانو نه ډیزاین جوړ کړم او تاسو یې وګورئ، زده یې کړئ. وګورئ څومره ښایسته ګلان دي. داسې د ګلانو لپاره د یوه قیچي یو دانه 4 نمبره کرشنیل پکار دی. او تار پکار دی. تار هر رنګ تار چې وي، که غواړئ چې دننه پونډک ورته وکړئ، د بل رنګ تار سره هم کولی شو. شروع کوو دوستانو. خدای دې وکړي چې زده م شي او ورنه استفاده وکړئ. په درد مو خوړل شي، دا په هر څه کې موږ کولی شو، په کاریکو جاکټونو کې، په غاړه کې، په خولۍ کې، په کمانتونو کې دا موږ کولی شو. شروع کوو. اول یو داسې یو حلقه ورکوو دوستانو. حلقه کې ده، ګورئ داسې تاسو ته بیا تشریح کوم. داسې حلقه ورکوو. په حلقه کې داسې بیرته یو زنجیرک ورکوو. زنجیرک ګوتې بیرته هغه حلقې نه باسو. شروع کوو. په هفته یو 2 3 زنجیرک هم زده شوی دوستانو. که چېرته زده م نه وي نو شروع د زنجیرک تاسو په بل ویډیو کې وګورئ، نشر کړې مې ده تاسو لپاره. یو دلته موږ 6 دانې حلقې د لوړې پایې کوو. صحیح ده، سی پایه چې ورته یا لوړه پایه کوو. د 6 دانې دوستانو، 6 دانې پایه مې وکړلې. تارکش کوو، داسې تارکش کوو او وصل کوو دې سره. وصل خو لیدلی یاست، په یو تار مو په پوستنه کې نه اخلو، فقط دلته د وصل دپاره یو حلقه تاوو او د دې نه دې حلقې نه باسو. صحیح شو. موږ دلته ګرد حلقه جوړه کړله دوستانو. ګورئ ګرد حلقه جوړه شوه. په دې کې هر یو کې بیرته یو دانه پاڼه راځي. شروع کوو. زنجیره کوو. 1 2 3 زنجیره کوو او شروع کوو. اول حلقه کې خانه کې حلقې اچوو. 1 حلقه، 2 حلقه، ګورئ دوستانو، 3 حلقه، 4 حلقه. که څومره تاسو کولی شئ چې زیات حلقې واچوئ، هماغه ښایسته راځي. خو زه به تر 8 حلقو پورې واچوم. 8 حلقې پوره شي زما. 1 2 3 4 5 6 7 8. نو دا مکمله راباسو بغیر د دې زنجیرک حلقې نه. دلته چې ورسېدو بیرته له سره یو مکمله بس حلقه کوو. دلته بیرته بیا سی پایه که 3 زنجیرک کوو. 1 2 3 زنجیرک هم چې وکړو، چې کومه خانه کې حلقه کړې، په خانه کې بیرته بیا کرشنیل داخلوو او د مخفي پایه ورکړو، چې دلته بیرته بیا یو حلقه شي. 1 2 3 زنجیرک بیا کوو. بیرته موږ بلې خانې ته ځو. په بله خانه کې بیا هم همداسې حلقې وو. 1 2 3 4 5 6 7 8. صحیح شو دوستانو. دا وګورئ دا نه باسو. بیا 1 2 3 بیرته دلته وصل کوو. 1 2 3 بیرته بل حلقې ته راځو دوستانو. وګورئ وصل شو. 1 2 3 4 5. په همدې ترتیب مخکې ځو دوستانو. ښه دوستانو، دغه د اخرنۍ حلقه مو پوره شوه. 1 2 3 حلقې منځ کې وصل کوو. دوستانو ګورئ ډېر ښایسته منظمه او ښکلې حلقې راغله. دې منځ لپاره غواړم چې د دې ګورئ دوستانو، دې منځ کې چې کومه حلقه ده غوټۍ ده، د غوټۍ چې ورته غوټۍ وایي، دا منځ کې جوړوو. ګورئ دا هم یوه حلقه ورکوو. یوه حلقه ورکوو. په حلقه کې 2 زنجیرکه کوو. 1 2. صحیح شو دوستانو. 3 زنجیرکې حلقه ورکوو. په همدې حلقې کې څو حلقې کوو. وګورئ
د تاسو پورې اړه لري چې څومره خوښوي کولی شي، څومره چې وغواړي برجسته کې کولی شي. داسې وصل کوو. زمونږ دې خوا ته دا حلقه کش کوو، وصل کوو، دې خوا ته دا کش کوو. غوټۍ جوړه شوه. کوریشنل څنډه دې خوا نه راباسو. دا یو خوا چې دی ګوري دوستانو ده تار دی، دې خوا ته کلکه کوریشنل څنډه کې دې خوا ښکته پیژونه راباسو، دې پلو شاته، دا بله خوا یې دلته راباسو. دې خوا ته یې اخلو، غوټه کوي. ګورئ دا دوه غوټې اچوو چې د ګل نه خطا ونه خوري. نو دا چې زمونږ ګل جوړ شو دوستانو، ګورئ ډېر ښایسته. دا شاته چې دی دا موږ په هر ځای کې که نه، لکه جاکټ کې، لکه دستبند کې، یعنې هر څه چې غواړئ تاسو جوړ کړئ. کالیو کې هم موږ جوړولی شو، کلکولی شو. صحیح ده. په جامو کې ښایسته داسې د اوږې یو سره تر بل سره پورې راځي. مثلا کمانک کې جوړوي، څو دانې ګلان وصل کوي، یو بل سره داسې جوړوي، لګول کېږي داسې. صحیح شو دوستانو. خدای دې وکړي چې خوښې وړ هم ګرځېدلې وي او د دې نه مو استفاده وکړي، په دا دې مو خوړل شي. په الله مو سپارم.